اسلام چرتم دا اجازت نه ورکوي چې یو سړی د قوم پرستۍ په بنیاد باندې د بل قوم نه نفرت وکړي او د هغې نه کرکه وکړي او د هغې سپکاوالی او تحقیر وکړي. دا اجازت اسلام نه دی ورکړی. قومونه الله پاک فرمایي په قرآن کې چې قومونه او قبیلې مې په تاسو کې پیدا کړي دي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله وایي تاسو کې مې دا قبیلې او قومونه د دې وجې نه پیدا کړي دي چې لتعارفوا، صرف تاسو په یو بل وپېژنئ چې یاره دا د فلانې د فلانې قوم دی او دا فلانې د فلانې قوم دی. خو قرآن کې الله داسې نه دي ویلي چې لتفاخروا، قومونه مې د دې لپاره پیدا کړي چې تاسو په یو بل باندې فخر وکئ، او یا لتقاتلوا، د دې لپاره چې تاسو د یو بل سره وجنګېږئ. داسې الله اسلام اجازت نه دی ورکړی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس منا من دعا الی العصبیه، زما د امت نه هغه سړی نه دی چې یو سړی قوم پرستۍ ته خلک رابلي او ناروا او حق ته نه ګوري، خو بس صرف په خپل قوم باندې ولاړ دی او قوم پرستۍ او عصبیت ته خلک رابلي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس منا، دا زما د امت نه نه دی څوک چې قوم پرستۍ ته خلک رابلي. او لیس منا من قاتل عصبیه، زما د امت نه هغه سړی هم نه دی چې هغه عصبیت او قوم پرستۍ د وجې نه جنګېږي. او لیس منا من مات علی عصبیه، نبی علیه السلام وایي زما د امت نه هغه سړی هم نه دی چې هغه د قوم پرستۍ د وجې نه او د عصبیت د وجې نه دا مړ شو. نو نبی علیه السلام وایي دا سړی زما د امت نه دی. یو روایت کې داسې راځي یو مهاجري او یو انصاري و، د هغوی په خپل منځ کې څه لانجه راله. نو دې انصارو ته چغه کړه وایي یا للانصار، ای انصارو راشئ زما مدد وکئ. او دې مهاجري چې کوم دا مهاجر و، د مهاجرینو ته آواز وکړو یا للمهاجرین، ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما بالو دعوه الجاهلیه، ولې تاسو دا د جاهلیت چغې وباسئ؟ دعوها فانها ممتنه، پرېږدئ دا چغې، داسې قسمه اوازونه پرېږدئ. فانها ممتنه، دا خو بدبوداره چغې دي، دا منتنه او بدبوداره چغې دي چې ای انصارو تاسو زما په جنبه شئ او ای مهاجرینو تاسو زما په جنبه شئ. مسلمانان ټول رونه دي، اگر که هغه د هرې قبیلې او د قوم سره تعلق ساتي، اکه پنجابی دی او مسلمان دی هم زمونږ رور دی، اکه سندی دی، هغه که پښتون دی، هغه که هر قبیلې او د قوم سره تعلق ساتي، خو د قوم په بنا باندې د یو بل سره نفرت کول دا اسلام اجازت نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په دې امت کې به یو 4 کارونه د جاهلیت پاتې شي چې هغه دی نه پرېږدي. یو پکې دا ده چې الفخر بالاحساب، په حسب او په نسب باندې فخر کول چې زما د فلاني قوم سره تعلق دی او ستا د فلاني قوم سره، زما قوم عزتمند دی او ستا قوم بیکاره دی. او دویم نبی علیه السلام الطعن فی الانساب، د بل نسب باندې طعن لګول بدنامه چې ستا دا فلانی پلار نه دی او ته دی او ته دی. او دریم نبی علیه السلام الاستسقا بالنجوم، په ستورو باندې باران غوښتل. او څلورم نبی علیه السلام النیاحه، په مړو باندې جړاګانې کول. دا 4 کارونه د جاهلیت کارونه دي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا به زما په امت کې دغه شان موجود دي او دی دا نه پرېږدي. یو بل روایت کې داسې راځي بعضې خلکو هغه ویره دا فلانی قوم تور دی او دا تورمخي دي، دا موږ نه منو، او یا تورمخو او یا کالیا، داسې اوازونه د قومونو شروع کړي دي. حال دا دی چې دا هم یو لوی جرم دی، د توروالي پیغور چاله ورکول او یا توروالی سبب د دې ګرځول چې یاره دا ستا توروالی دا د دې دلیل دی چې ته بیکاره یې او ته سپک یې، دا ډېره خطرناکه چغه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل خلکو ته خطاب کاوه او ویل یا ایها الناس، ای خلکو، ان ربکم واحد، ستاسو رب هم یو دی، ان اباکم واحد، ستاسو پلار هم یو دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا لا فضل لعربي على عجمي، عربي لره په عجمي باندې فضیلت نشته دی، ولا لعجمي على عربي، او عجمي له په عربي باندې فضیلت نشته، ولا لاحمر على اسود، سور له په تور باندې فضیلت نشته، ولا لاسود على احمر، او نه تور له فضیلت شته په سور باندې، الا بالتقوا، مگر فضیلت او غوروالی چې دی دا په تقوا باندې دی. چا کې چې تقوا وي، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ستاسو کې د ټولو نه عزتمند هغه دي چې هغوی متقیان دي او هغوی کې تقوا ده. نو توروالی خو د دې دلیل نشي کېدلی چې دا قوم ناروا دی یا دا سپک دی. بعضې خلکو یاره دا پنجابی تور دی، نو کېدی شي هغه تورو کې زموږ نه داسې متقیان خلک چې هغه زموږ نه بهتره وي، نو کېدی شي
هغه زمونږ نه غوري او موږ د خولې نه داسې الفاظ راوځي نو الله به رانه خفه شي. دا ډېرې د خطرناکې چغې دي. یو روایت کې راځي یو ځل ابوذر رضی الله عنه څه نور صحابه په یو مجلس کې ناست و، بلال رضی الله تعالی عنه نو په هغې په منځ کې څه خبره راله. نو ابوذر رضی الله عنه فرمایل وایي دا خبره داسې ده، او بلال رضی الله عنه وایي نه دا خبره داسې ده. نو په دې کې د ابوذر رضی الله عنه له غصه ورله. چې غصه ورله نو دی بلال رضی الله عنه ته ویل یا ابن السودا، ای د تورې زویه دا خبره داسې نه ده، ای د تورې زویه. یعنې بلال رضی الله عنه د رنګ نه تورو نو د مور فیغور یو قسمه ورکړو چې ته د تورې زوی. په دې خبره باندې بلال رضی الله عنه خفه شو او لاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله ابوذر رضی الله عنه ما ته دغه شان خبره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ابوذر رضی الله عنه راوغوښتو او ابوذر رضی الله عنه ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل یا اباذر انک امرؤ فیک جاهلیه، ای ابوذره ته یو داسې سړی چې اوس هم په تا کې جاهلیت دی. عیرته بامه، تا دله د مور فیغور ورکړلی دی چې د مور توره ده. ابوذر رضی الله عنه ډېر زیات فکرمن شو چې تا ما څومره لوی جرم کړی دی. لاړې ابوذر رضی الله عنه د بلال رضی الله عنه په لاره کې څملاستو او بلال رضی الله عنه چې کله راغلی بلال رضی الله عنه ته ویله وی انت الکریم وانا المحان، ای بلال ته عزتمن یې او زه سپک یم، تا له ما یو بده خبره کړې ده، ته عزتمن یې او زه سپک یم. معافي ترې نه وغوښتله. نو قوم پرستي بنیاد ګرځول د تعصب، چېرې زه پښتون یم او دا پنجابی دی، یا دا پنجابی دی دا پښتون دی، یا دا افغانی دی یا دا مهاجر دی، داسې خبرې کول دا اسلام اجازت نه ورکوي. ټول مؤمنان دا رونه دي، هغه که د دنیا په هغه سر کې دی که په دې سر کې دی، هغه که د هرې قبیلې او د قوم سره تعلق ساتي هغه زموږ ورور دی. د دې وجې نه بعضې علما فرمایي چې کله غیر مسلم خلق اراده د یو ملک د ورانولو وکړي نو په عمل کې هغوی قوم پرستۍ له هوا ورکړي، هله دا قوم والا دی، موږ دې قوم والا یو راځئ تاسو زموږ سره ودرېږئ، هغوی به د هغو سره ودرېږي. د دې وجې نه انتشار جوړ شي، نو هغه ملک وران جوړ شي. نو درخواست زما ټولو مؤمنانو ته دا دی چې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې یا د توروالي په بنیاد باندې د یو بل سره نفرت کول دا اسلام د دې اجازت نه ورکوي. الله به زموږ سره حساب کوي. کیدای شي هغه بل قوم کې څه نیکان خلک زموږ نه بهتره وي، د دې څه پته لګي. کیدای شي هغه تور قوم کې هغه تور انسانانو کې زموږ نه داسې انسانان موجود دي چې هغه زموږ نه په تقوا کې ډېر بهتره وي او موږ هغې ته فیغورونه ورکړو د توروالي او هغې نه نفرت وکړو، نو الله به زموږ نه خفه شي او الله به زموږ سره د دې حساب وکړي. مؤمنان ټول رونه دي، هغه که د دنیا په یو ملک کې اوسېږي که په بل ملک کې اوسېږي، ټول زموږ رونه دي. چې چا دا کلمه د توحید د لا اله الا الله کلمه ویلې ده هغه زموږ رور دی. هغه که د رنګ نه اړ څنګه دی، هغه که خاندان نه اړ څنګه دی، هغه که د نسب نه